السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. متفق عليه. محترم ورونو، جنت یو قیمتي ځای دی چې الله تعالی د پاکو مؤمنانو خلکو لپاره جوړ کړی دی. هلته به ټول اتقیا، صلحا، ابرار خلک ورځي. هلته به ټول هغه خلک ورځي چې د خواهش مخالفت په دنیا کې کړی دی. پرون مې د عالم قول ولید چې کله ته د څو کارونو باره کې متردد شي چې دا کار وکړم که دا کار وکړم، داسې وکړم که داسې وکړم، هغه لیکي وایي هغه کار وکړه چې کوم کار د خواهش مخالف دی. بس د خواهش مخالفت وکړه، د خواهش مخالفت چې په څه کې راته همغه ته وکړه. د آیات ته هم سوچ وکړه: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ځان منع کړي د خواهش نه، د الله د ملاقات نه یېره کوي، نو فإن الجنة هي المأوى. جنت تی ځای دی. جنت اوچت ځای دی، الله تعالی جوړ کړی دی. هغه نعمتونه پکې دي چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سترګو نه دي لیدلي، د هغې صفت غوږونه نه دي اورېدلی، نه چا په ځینې کله تېر شوي دي. د روژتیانو لپاره څوک چې روژې نیسي، فرضي او نفلي دواړه، یا ځان ته فرضي نو نفلي پکې خپله داخلېږي، دا خلک به د جنت په یو دروازه داخلېږي، هغې ته باب الریان وایي. د باب الریان نه به روژهدار خلک ور داخلېږي. د روژې ډېر فضایل دي، ډېرې مسایل دي، او ډېر امتیازات لري، او ډېرې فایدې پکې دي. څوک چې روژې نیسي، د سهار د اذان نه تر ماښامه پورې یو څوک د الله تعالی نه دومره یره کوي چې ځان ته وطاق کې ناست دی، هېڅوک هم نشته، خو نه خوراک او نه څښاک کوي، او دې کې ځان ته هم دی او تلاوت هم کوي او ذکر اذکار او په نیکو نیکو کارونو مصروف دی. دا څومره سعید انسان دی. الله ستاسو دپاره یو دروازه په جنت کې خاص کړی چې باب الریان دی. تاسې به باب الریان نه ور داخلېږي. الله دې زموږ او ستاسې نه راضي شي. څومره ورونه خویندې چې زموږ د درسونو تعقیبوي، د دوی ټولو ګناهونه دې الله معافي کړه، واړې کې غټې. د ژوند که هر قسم مشکلات دوی لري، الله دې رفع کړي. که د چا اولاد نه کېږي، که د چا باندې قرض وي، که د چا کور کې مریض وي، که د چا هر مشکل یې موږ ته معلوم وي که نه، او اخر کې دې الله په باب الریان هم ور داخل کړي. هغه صفونو کې دې الله موږ تاسې یې راوړي چې 80,000 نفر بې حساب بې کتابه جنت ته داخلېږي. هغوی سره به هېڅ پوښتنه هم نه کېږي. دې نوم ته الله، دې نوم ته وګوره، باب الریان. داسې ونه ویل چې باب الصوم، د روژې دروازه، د روژهدیانو دروازه، نه، باب الصوم ونه ویل شو، ځکه هلته روژه نشته. ریان کې معنا د تندې ختمولو پرته ده. هلته داسې نه چې هلته هم روژه ده، نه، هلته تنده ختمول دي، هلته مړښت دی، هلته همیشه دپاره مړېدل دي، تنده او لږه دا نشته. هلته بوډاوالی نشته، هلته مرګ نشته، هلته خوب نشته، هلته ستړي کېدل نشته، هلته بول غائط نشته، هلته ټول پاکوالی پاکوالی دی. ځکه خو الله جوړ کړی دی. د جنت 8 دروازې دي. د دې هرې دروازې نه به د همدې صفت والا خلک ور داخلېږي. باب الصدقه، باب الصلاه، باب الریان، باب الجهاد، باب التوبه، باب الضحى، باب الراضین بالقضاء، باب الایمن. کم نفر چې دي 80,000 نفر هغه د باب الایمن نه داخلېږي. یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث ملګرو ته بیانوي
چې صدقې د باب نه به هغه څوک داخلېږي څوک چې ډېرې صدقې کوي او څوک چې مونځونه ډېر کوي باب الصلات نه به داخلېږي خو د دې هرې دروازې خپل خپل خلک دي د اوچتو خلکو سره همیشه اوچت سوچونه دي ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه مجلس کې ناست وی اې د الله رسوله تا دا ویل چې د هره دروازه بعضې څوک چې کوم صفاتو باندې موصوف وي همدې دروازې به داخلېږي او دروازه به غږ کوي داسې څوک به وي چې د هرې دروازې نه به غږ کېږي چې ته داخل شه نبي علیه السلام ورته وایي چې ابا امداتی ګوره اوچت انسان سره اوچت سوچونه دي اوچت خلکو سره به همدا سوچ الله څنګه راضي الله څنګه راضي که ته وغواړې چې ټول مخلوق د ځان نه راضي کړي دې صفت ته به ونه رسېږي ټول مخلوق نشي راضي کولی بس الله راضي کړه د الله رضا دا د هر چا په رضا باندې مقدمه کړه او همدې کې خیر همدې کې فایده ده دا روژه د راتلونکي ژوند دپاره یو قالب وګرځوه په دې روژه کې تا د 5 وخته مانځه پابندي کوله د تلاوت پابندي دي کوله د ذکر اذکار پابندي دي کوله د صدقې پابندي دي کوله ځان د چغلخورۍ نه ساته ځان د غیبت نه ساته ضد د چا سره نه کوه حسدونه دې نه کول بغضا دې نه کوله څه چې دې ځان کې راوسه دا ښه خویونه دا ټول کاغذ کې ولیکه چې زه به راتلونکي ژوند کې هم دا هر څه د ځان کوم او زه به خپل بس رب به راضي کوم رب به زه راضي کړم چې زه په دغه دروازو باندې جنت ته ورننوځم د جنت د داخلېدو تقریبا علماو راجمع کړي 360 خویونه دي هغه 360 خویونه چې په چا کې پیدا شي الله جنت ته داخلوي یو د هغې نه ذکر کوم حدیث کې راځي منیحة العنز منیحة العنز دا معنی یو څوک چاته حیوان ورکړي چې شودو والی غوا چاته ورکړي شوده کوي ورته وویل شي چې دا شوده کې خوره چې کله یې شوده ختم کړي بیا به زه درنه والم او بهترینه همدا ده شودو دپاره یې ورکړي اخر کې وله صدقه هم کړي چې بس همدا ستا شوده دا خو موږ او تاسې کولی شو یو مسجد آباد کړو یو لاره آباد کړو یو څوک بیکاره دی هغه ته کار پیدا کړو چاته لاره وښیو نیک کارونه سړی به وکړي دا دعا تل دپاره کوئ چې یا الله موږ د خیر کار دپاره کنجګانې وګرځوه اللهم اجعلني مفتاحا لكل خير ولا تجعلني مفتاحا لكل شر یا الله ما د هر کار خیر لپاره کیلی کا مفتاح مې کا د شر د کار نه او په شر کې زما د آخرت شامل دینه مې الله بچ کړي قدرمنو لنډې مختصرې خبرې وي پس ځان اصلاح د مهمه ده الله دې زموږ اساسي ظاهر او باطن اصلاح کړي او الله دې زموږ اساسي راځي